په افغانستان کې په تیرو 10 کلونو کې د پوهنتونونو او محصلانو شمیر څو برابره زیات شو، خو د پوهنتوني کتابونو ژباړې او تولید ته لازمه توجه ونه شوه. البته ځینو ځوانو پوهانو او ژباړونکو د دې خلا د ډکولو لپاره مټې رانغښتې دي او د قدر وړ کارونه یې کړي دي. په دې لړ کې یو مهم کار چې په دې وروستیو وختونو کې شوی او د ډیرو توجه یې جلب کړې ده، د داخله ناروغیو د تشخیص او درملنې د 900 مخیز کتاب ژباړه ده چې ډاکټر زلال احمد رنځورمل، ډاکټر احمد مجیب احمدی او ډاکټر محب الله زغم له انګریزي څخه راژباړلی او ښاغلي محمد حلیم فدایي د چاپ بندوبست کړی دی. د دې کتاب د اهمیت په افغانستان کې د طبي ترمینالوژي او دغه راز د مختګ د مشورتي خدمتونو د ادارې په باره کې چې دغه کتاب چاپ کړی دی له ښاغلیو حلیم فدایي، ډاکټر زلال احمد رنځورمل او د طبي پوهنتون له استاد پوهنمل ډاکټر محمد انور حنیف سره د مرکې د اوریدو بلنه درکوو. په سر کې ډاکټر رنځورمل راته وایي چې د ژباړې لپاره یې ولې دغه کتاب انتخاب کړ. کله چې موږ په دې اړه تصمیم ونیوی چې په طبي برخه کې یو ښکلی اثر پښتو ژبې ته راوژباړو، نو دا فکر مو وکړو چې داسې یو کتاب باید وژباړل سي چې د طب د برخې د هرې برخې ډاکټران ورڅخه استفاده وکولی سي. نو دا مو ښه وګڼله چون په هیواد کې د داخلي په څانګه کې داسې بشپړ ټکس بوکونه نه ول، او چې داسې یو ټکس بوک راوژباړو چې د هرې برخې ډاکټران، هغه کې داخلي متخصصین وي، هغه که محصلین وي، هغه که د جراحي او نورو څانګو ډاکټر صاحبان وي، هغه ورڅخه استفاده وکړي. نو کله چې مو همدغه نړیوال کتابونه وکتل، د داخلي هغه ستر ټکس بوکونه حجم یې ډېر زیات و. نو په دې لټه کې سولو چې داسې یو ټکس بوک، داسې یو کتاب پیدا کړو چې هم لنډ وي او هم د داخلي ټولې څانګې په بر کې ونیسي. نو بالاخره په داسې د ډاکټر صاحب انعام دانش چې دا کوم کتاب چې د تالیف کړی ده، دا له 4 نړیوالو کتابو څخه چې هغه د داخلي د څانګې نړیوال کتابونه دي چې هغه لغو څخه یې را خلاصه کړی ده او اوس یو نړیوال کتاب په توګه منل شوی ده. دا کتاب څو ښې ځانګړنې لري. یوه ځانګړنه دا ده چې دا د هرې برخې ډاکټرو څخه استفاده کولی سي، که هغه د داخلي څانګې ډاکټري، که د جراحي څانګې ډاکټري، هم که د نورو برخو وي. دوهمه خبره دا ده چې له دې کتاب څخه زیاتره د طب پوهنځیو په لیکچر نوټونو کې استفاده شوې ده. یعنې داخلي د څانګې چې کوم مضامین په طب پوهنځیو کې لوستل کېږي، د 80-90% محتویات یې له همدې کتاب څخه تدریس کېږي. نو موږ ویل چې دا کتاب که موږ د یو بشپړ ټکس بوک په توګه ټولنې ته وړاندې کړو، نو ډاکټر صاحبان به ډېره زیات استفاده وکړي. او درېیمه خبره دا وه چې په هیواد کې چې کوم د تخصص ازموینه اخیستل کېږي، د داخلي د څانګې کوم سوالونه چې راځي، هغه ټول هغه سوالونه و چې دا کتاب یې کور کولی سي. یعنې دې کتاب څخه په استفادې سره یو ډاکټر کولی سي چې تخصص ازموینې ته لاره پیدا کړي. ډاکټر صاحب محمد انور حنیف، دا پوښتنه به له تاسې وکړو. داخله ناروغي خو یوه اصطلاح ده او ډېره استعمالیږي. عام خلک لکه زما غوندې شاید ډېر پوه نسي چې داخله ناروغي یعنې کومه ناروغي، یعنې دقیق حدود یې کومه دي. د داخله د ناروغیو په هکله باید ووایم چې ټول هغه مرضونه او ناروغۍ چې هغه د جراحي عملیې یا د اپریشن ته اړتیا ونه لري، دا د داخله ناروغیو په کټګورۍ کې راځي، چې البته په داخله کې بیا ډېر مختلف تخصصونه دي او مشخص او ځانګړي ډول که ووایو د داخله ناروغیو د کتاب مطابق اطلاق په هغه مرضونو چې هغه زړه، هغه سږو، هغه د هضمي سیستم یعنی کولمو او معدې او د پښتورګو او نورو هغه مرضونو چې د دوی سره تړلي دي، دغه اعضاو سره دې پورې اطلاق کیږي. ښاغلی رنځورمل، دا کتاب تاسې 3 کسانو ترجمه کړی دی. 3 کسان خو 3 سبکه لري او د دې اصطلاحاتو مشکل هم ډېری. کله چې علمي کتابونه ترجمه کیږي، بیا هر څوک فکر کوي چې د یوې علمي او ساینسي اصطلاح لپاره به دا معادل بهتره وي. تاسې څنګه بیا په دغه مسله کې له مشکل سره مخامخ نه سوئ، یا که مخامخ سوئ نو حل لاره مو څنګه پیدا کړه؟ موږ طبي ترمینالوژي په خپل حال پرېښې ده، یعنې هغه اصطلاحګانې چې هغه په طبابت کې د یوې طبي اصطلاح په توګه منل شوې ده، چې زیاتره انګلیسي کلمې دي او زموږ په دغه اسلامي هیوادونو کې ځینې کلمې عربي دي چې هغه د طبي اصطلاحګانو په توګه منل شوي دي، چې هغه ټول ډاکټر صاحبان له سره بلدیت لري
په هغوی باندې پوهېږي، هغه موږ نه دی ژباړلی. په افغانستان کې به دا خبره کېده چې دلته دغه عصري طب ترکانو افغانستان ته راوړ. بیا ترکانو خپل اصطلاحات درلودل، دا 80 کاله پخوا خبره ده، او ترکی اصطلاحاتو، البته له هغو سره عربي اصطلاحات هم وو چې ترکانو راوړل. بیا دلته فرانسوي اصطلاحات هم زیات شول، او لاتینو، بیا انګریزي و. دا ځینې خلک وایي چې د اصطلاحاتو ګډوډي سته. زموږ په طبي علومو کې، په نورو کې به هم، په طبي علومو کې هم سته. څنګه داسې ځینې مسلې سته، اما د طبابت یو منلې ټرمینولوژي اوس په نړۍ کې سته. په نړۍ کې خو شته، اوس په افغانستان کې اوس موږ وایو دا انتاني مرضونه. زه خو خپل وخت نه پیدم، دا ډکشنري مې ډېرې پسې وکتلې. باور کوئ چې د انتاني لغت مې پیدا نه کوو. اوس داسې حدس وهمه چې د اخیستونې ناروغۍ، د عفونتو، د قصې بیا ممکن د انتاني ناروغیو کلمه ورسره استعمال شي. نو ګمان کوم د افغانستان ټول اصطلاحات بین المللي هم نه دي د طبي اصطلاحات. کوم ټرمینولوژي چې نړۍ منلې ده هغه اساساً له لاتین او یوناني ژبو څخه اخیستل شوې، اما په افغانستان کې چې کومه ټرمینولوژي ده دا تقریبا زیاتره یې عربي دي. زه ژوندۍ بیلګې هم درکولی شم. داسې کلمه چې هغه زه په ترکي ژبه نه پوهېږم، شاید داسې کلمې وي، اما لا تر اوسه چې کوم اصطلاحات د طبي اصطلاحاتو په نامه منل شوي دي هغه زیاتره عربي دي. او د عربي له مخه چې کوم اصطلاحات دي هغه نو طبعا لاتین او یوناني دي چې اوس هغه د انګلیسي اصطلاحاتو په نامه په کتابو کې کارول کېږي. ښاغلی فدایي صاحب، د مختګ د مشورتي خدمتونو ادارې د داخله ناروغیو د تشخیص او درملنې کتاب چاپ کړی دی، او ډېر ښکلی چاپ کړی دی. ګمان کوم په افغانستان کې به داسې غټ اکاډمیک کتابونه دومره ښایسته ډېر کم چاپ شوي دي. ستاسې ټولنه څنګه نور مو کوم کتابونه چاپ کړي دي یا یې چاپوئ؟ موږ د کتابونو تر څنګ موږ د کتابونو د چاپ، لوست، اخیستلو لپاره یو پروګرام طرحه کړی دی چې هغې ته د کتاب د چاپ د ملاتړ پروګرام وایي، تر څو موږ وکولای سو د دې پروګرام له لارې موږ ټولنې ته داسې یو کتاب په هر ډګر کې وړاندې کړو چې هغه کتاب د ټولنې په هماغه ډګر کې د منلو وړ وي، ولوستل شي، اخیستونکي ولري، او په لویه کې داسې یو خدمت وي چې هغه تلپاتې خدمت وي. د دې پروګرام له لارې موږ تر اوسه پورې 3 کتابونه چاپ کړي دي، 3 نور تر کار لاندې دي، چې په دې کې تر ټولو مهم کتاب چې موږ چاپ کړی هغه د داخله ناروغیو تشخیص او درملنه ده. همدا کتاب، همدا کتاب دی. موږ هر کتاب نه چاپو، بلکې هغه کتاب چاپو چې هغه په نړیواله کچه منل شوی وي، هغه چې په هر مسلک کې وي، په ځانګړي ډول په علمي ډګرونو کې منل شوی وي، او د هغه مسلک خلکو ژباړلی وي، او هغه په دواړو ژبو باندې د کومې نه چې ژباړل کېږي او کومې ته چې ژباړل کېږي په هغې باندې برلاسي وي. دغه کتاب هم تر کومه بریده پورې چې موږ د ګڼو ډاکټرانو صاحبانو سره مشورې کړي دي، داسې یو کتاب دی چې د هر کلینیک د ډاکټر دپاره دا یو ضروري ریفرنس او مرجع ده. ښاغلی فدایي، تاسو د کتاب د ملاتړ پروګرام ته اشاره وکړه. دا مو ملاتړ صرف د چاپ په برخه کې کوي او کنه د کتاب د توزیع او خلکو ته د رسولو یغو ته هم کوم پروګرام لري؟ د کتاب د چاپ د ملاتړ پروګرام هغه هدف دا دی چې لوستل، اخیستل د دې هغه فرهنګ رواج کړي. د دې لپاره موږ کتاب له ژباړې نه واخله تر توزیع پورې دا څومره پروسه چې ده، پوهېږي که ژباړه ده، که ډیزاین دی، د هغې چاپ دی او توزیع، او بالاخره د هغې خرڅول او هغه د خرڅلاو پیسې د یو سیستم له لارې راټولول او بالاخره بیرته په هغې باندې بل کتاب چاپول، چې موږ دغه ټوله پروسه د همدغه پروګرام له لارې پر مخ بیایو. ډاکټر صاحب محمد انور حنیف، تاسو خو د کابل په طبي پوهنتون کې استاد یاست او بیا مو په جاپان کې لوړې زده کړې کړې دي. تاسو دغه کتاب څومره مهم ګڼئ
د یو ډاکټر او د یو متخصص په صفت. لومړی غواړم چې د مخکنی موضوع پر رابطه چې ټرمینولوژي و یو لاند بحث وکم. خوشبختانه د لوړو زده کړو د وزارت په چوکاټ کې د طب د پوهنځیو د افغانستان لپاره یو مشترک نصاب موجود دی چې د هغې په اساس باندې یو مشترکه ژبه او ټرمینولوژي په دې باندې توافق شوی دی او د ډاکټر صاحبانو چې کوم کتاب لیکل شوی دی چې د دغه سلسلې دوی هم شاګردان تیر شوي دي، نو همغه ټرمینولوژي د یو فرهنګ په ډول پاتې ده چې یو متفقه ژبه ده. د کتاب د ارزښت په رابطه باید ووایم چې لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ویلې، دا کتاب اصلا د ترجمې لپاره یو ښه کتاب انتخاب شوی دی او د هغې دلیل دا دی چې دغه کتاب د سټانډرډ ټیکسټ بوکونو چې بینالمللي سطحه باندې د مختلفو پوهنتونونو نصاب یا کریکولم کې شامل کتابونه دي، د هغه کتابونو نه راټول شوی دی. اهمیت په دې کې دی چې با اعتباره مراجع دي. اول. دویم، د کتاب اهمیت په دې کې دی په طب کې ډیر غټ کتابونه لیکل شوي دي. په داخله کې مونږه ډیر محجم او غټ کتابونه لرو. متاسفانه یو د مشکلاتو نه دا دی چې محصلین او نوي ډاکټران نشي کولای چې دغه غټ ریفرنسونه، غټ کتابونه د فراغت سره سم او یا هم د تحصیل په جریان کې مطالعه کړي. نو دې ته سخت ضرورت دی چې ټول موضوعات، اساسي موضوعات په لنډ او مختصر ډول چې هم ټول مفاهیم مربوطه افاده کړي او هم د هغې نه عملا د کاري محیط کې استفاده وشي، دغه سي کتاب ته ضرورت. زه چې کله دا کتاب مې وکتلو او د ډاکټر انعام د لیکنې سره مخکې هم آشنایم، نو د دې کتاب د همدغه مواصفاتو سره سم یو برابر کتاب. دې کتاب کې کوشش شوی دی چې یو سیستماتیک او منظم پروسیجر یا طرز العمل په نظر کې نیول شوی، په دې معنی چې د هر سیستم په شروع کې د مربوطه سیستم د ناروغیو عمومي اعراض او علائم تشریح شوي دي. د هغې په اساس د دغه سیستم مربوط کوم چې اړوند معاینات دي، لابراتواري معاینات او نور معاینات، هغې ته کتنه شوې ده او بیا په مشخص او ځانګړي مرض باندې بحث شوی دی. د دې هدف دا شو چې اول یو ډاکټر یا محصل ته کلی مجموعي یو تصور ورکوي چې د هغې په اساس دی کولی شي خپل ځای ته داخل شي. د بل اړخه چوندا کتاب په ډیر ښه طریقه باندې په لاندو او خلصو الفاظو کې راخستل شوی دی. هر ډاکټر په آن وخت کې چې دی په شفاخانه کې نوکري دی، دی په معاینه خانه کې ناست دی او یا هم محصل دی آمادګي نیسي تخصص امتحان ته، دی دومره وخت نه لري چې غټ ټیکسټ بکونه وګوري. نو د دغه کتاب غټ ځانګړتیا بله همدا ده چې په لږ وخت کې ډیر معلومات کوم چې ضروری دي هغه لري. او ډیر علی. ډاکټر صاحب زلال احمد رنځورمل صاحب، وروستۍ پوښتنه بله تاسې وکړم، څنګه دا کتاب خو ترجمه کو، غیر لدې نورې ترجمې دي هم په نیت کې دي که یې یا دې کړي دي، یو څه په دې باره کې هم ووایه. بلې د دې کتاب په چاپ سره واقعا فدایي صاحب مختګ مشورتي خدماتو ټولنې همدارنګه ډېرو زیاتو ملګرو ډېره زیاته مینه راکړه. موږ ته دا احساس راکړو چې باید نوره ژباړه هم وکړو. خو ما چون دا کتاب زما د نورو ملګرو هم ژباړلی، ډاکټر صاحب څخه مخکې هم نور کتابونه چاپ کړي، ډاکټر صاحب احمدي هم په دې لټه کې دا اوس یو کتاب تر چاپ لاندې د فارماکولوژي. ما خپله تر دې له مخه هم یو کتاب ژباړلی ده چې هغه تر چاپ لاندې ده، زړه د برقي ګراف د اساساتو په اړوند ده. او بل کتاب چې اوس مې را شروع کړی ده هغه د ارتوپیدي چې زما خپله په همدې څانګه کې تخصص کوم، د ارتوپیدي فزیکي معاینه، یعنی یو ارتوپیدي ډاکټر څنګه وکولی شي چې پرته له معایناتو، پرته له امکاناتو څخه یو ناروغ تشخیص کړی شي او د هغه د تداوي پلان په ګوته ورکړي. او دا په دې خاطر چې دا یو ډېر مشر پروفیسر صاحب دا مشوره ما ته راکړه چې په افغانستان کې یو کمی چې په ډاکټرانو کې، خصوصا ارتوپیدي په ډاکټرانو کې چې وینم چې هغوی زیاتره په معایناتو فوکس کوي، په داسې حال کې چې په ډېره پرمختللو نړیو کې تر 90% زیات ناروغ په همغه استجواب، پوښتنو او فزیکي معاینه باندې تشخیصیږي. نو همدغه دوه نور کتابونه دي چې یو تر چاپ لاندې ده تقریبا او بل تر ژباړې لاندې ده. او زما دوه نور ملګري هم په همدې شکل، یعنې ډاکټر صاحب احمدي او ډاکټر صاحب زغم هم، ډاکټر صاحب احمدي یو کتاب لیکلی ده، یعنې ژباړه یې خلاص شوې، ټول کارونه یې خلاص شوي دي، چاپ ته چمتو ده. او ډاکټر صاحب زغم هم همداسې هوډ لري چې طبي کتابونه د دې څنګ سره چې په
ډېر زیات ادبي کتابونه لیکلي دي، چاپ کړي دي، په خپل مسلکي برخه کې هم کتابونه ولیکي. دې ترڅنګ سره ډېر زیات ډاکټران بله ورځ د کتاب مخکتنې ته راغلي وو، د ژمنې یې وکړې چې موږ مثلا د اطفالو څو ډاکټرانو ماته وویل چې د اطفالو یو ټکس بوک ده چې هغه د غوغړ د غږ باړه پیل کو. نو موږ وایو چې دا فرهنګ یې په ټول ډاکټرانو کې رامنځته کو تر څو په هره برخه کې موږ وکولی شو په خپله ژبه کې کتابونه ولرو. ځکه په زرګونو ډاکټران لرو، که هره شپه یو ډاکټر یوه صفحه ژباړه وکړي نو هره ورځ به موږ ټولنې ته یو نوی طبي کتاب وړاندې کړی. رنځورمل صاحب کامیاب اوسئ، ډېره مننه. فدایي صاحب له تاسو هم مننه، او ډاکټر صاحب حنیف له تاسو هم.